تر ټولو غوره دوست می هنداره ده، کله چې زه ژاړم هغه نه خاندي. چیرته چې د ځای نه وي هلته په زوره مه ځه، ځکه چې ښه نه ښکاري. په ژوند کې 3 حالتونه تر هر څه ښه درس درکوي: اول مات زړه، دوم تش جیب، دریم ناکامي. ښه خلک بد هیروي او بد خلک ښه هیروي. په زړونو مو پام ډیر کوئ، ستاسو زړونه د مورجانې په وینو جوړ شوي. هر چاته یې مه ډالۍ کوئ چې ارزښت یې ونه لري. همدا د مور زړه و چې اوس ستاسو زړونه دي. رښتیا یې ویلي دي چې هره غېږه د مینې غېږه نه وي. مه خفه کېږه که هر څوک دې پرېږدي، خو ستر رب جل جلاله دې هېڅکله یوازې نه پرېږدي. یو څه درته وایم، هغه چې ډېر جار او قربان درته کوي، باور پرې مه کوه. یقین وکړه یوازې د خپل ساتیري لپاره دې کاروي. په هغه غریبۍ شکر وکاږه چې عزت مو پکښې محفوظ وي. هغه چې راغلی دي هېڅکله یې خوشحالي نه ده راکړې. هغه چې تللی دي هېڅکله مې د نشتون احساس نه دی کړی. ما ته خو هر څه بې مزې ښکاري چې دا څه قصه ده. زه خراب شوی یم، خو خوند د دنیاګۍ تللی دی. نړۍ په انسانانو ښکلې ده او انسان په انسانیت ښکلی ده. روغ زړونه هر څوک ماتولی شي، مګر ښه خلک هغه دي چې مات زړونه روغ کړي. زړه به دې مات کړي، بیا به درته وایي بخښنه غواړم. زما دا مطلب نه و چې ستا زړه مات کړم. په دنیا کې رحم ترینه انسان مور ده. په نړۍ کې یوازې د خپل ځان لپاره جګړه وکړئ، ځکه اوسني انسانان هیڅ د درد دوا نشي کېدی. ډیرو خلکو به دوکه درکړې وي، مګر داسې یو شخص دی چې چاته دوکه نه ورکوي، هغه مور ده. که یو چا در باندې هر وخت انتقادونه کول، پوه شه چې تر هغه ډیر بریالی یې. 2 شیان همیشه نه وي. یو ژوند په ژوند باور مه کوه، بل مقام په مقام غرور مه کوه. د مور او پلار مخ ته په مینه سره کتل د الله جل جلاله د خوښۍ سبب ګرځي. بد خلک وبخئ، خو د پخوا په څېر هیڅ مینه، قدر، باور او ارزښت مه ورکوئ. سجدې ښې په شوق سره کوئ، ځکه موږ نه پوهیږو چې کومه سجده زموږ اخرنۍ سجده ده. هغه چا سره مینه وکړئ چا چې 1400 کاله مخکې له تا سره مینه لرله، محمد صلی الله علیه وسلم. بد خلک هم ښه دي، که دوی نه وی نو تجربه به مو له چا اخیستې وه. د هند مشهور ډاکټر عبدالکلام به ویل، زما د مړینې په ورځ چې ښوونځي رخصت نه کړئ، ځکه هندوستان به یوه ورځ شاته پاتې شي. هر چاته د زړه حال مه وایه، نن به در سره خاندي خو سبا در پورې خاندي. 3 کسان دي هېڅکله نه مني: اول ښځه، دوم معشوقه، دریم تربور،